هر څوک خپل په مسلک کې تر خپل وسه مکلف دی چې د اسلامي نظام د بقا لپاره کوشش او قرباني ورکړي. تجربو ثابته کړې ده چې د اسلامي نظام په راوستلو کې افغانانو هیڅ وخت نه دي ناکامه شوي، البته په ساتلو کې یې نه دي کامیابه شوي. همدا لامل یې دا بللی شو چې د اسلامي نظام د راوستلو لپاره کوم ظرفیتونه چې ضرورت دی د هغه لس چنده زیات ضرورت یې ساتلو ته لرو، چې باید په هر برخه کې د ځوان قشر هوډمن مسلکي متخصصین ولرو، او تر څو په هر برخه کې په قوي روحیه او ځان باندې تر باور لوړولو وروسته د مظلوم ملت خدمت وکړو. ځوان مسلکي متخصص قشر زموږ د هیواد هغه سرمایه ده چې د هیواد هیڅ قسم پټه نه پاتې کېږي. موږ بغیر له دوی استفاده نشو کولی.